دعوا کوي، افغانستان د نیولو دعوا دې کوي، دلته بیا د نظام راوستو، بیا د ریاست جمهوری، یعنی دا هر څه د په خپل کنټرول کې، هغه د خپل مخالف ته د لواطتکار خطاب وکړي. تاسو به د افغانستان په سیاست کې دا چېرته نه وي اورېدلي، نه به کرزي ویلي، نه غني ویلي، نه ډېرو خلکو مخالف نظرونه شته، خو چې د چا له دې فیلډ سره سر و کار وي، هغه بیا طبعا هماغه فیلډ کاروي. بالاخره کوربانه د هغه خپرونې دې ته مجبوره سول چې ورته وایي جنرال صاحب محترم د تا چارج ختم سوی ده، ځکه دوی له دې بحث نه خسته شول هلته چې شی ونه. هغه وایي نه نه د ما چارج شته، دا به نوي ټکنالوژي پاچا صاحب چې زه تا د موبایل له چارج نه خبرېږم، زه نه پوهېږم چې تا به څومره چارج یې، ما 93% ده. نو هغه راوستل سو. وخت چې موږ داسې یو څوک برنامې ته راولو، یو تښتېدلی جنرال چې هغه په خپلو خبرو نه شرمیږي، بیا هغه وایي چې موږ مات سولو، بیا یوه چمچه ورته غږ کوي چې تاسو مات شوئ که سیاسون مات شوئ. ګوره دغه نظامی ارګانونه چې دي دا د سیاسونو د ساتنو یو قوت ده، چې کله نظامیان سقوط وکړي سیاسون په خپله سقوط کوي. بشار الاسد تر هغه جنګېده چې تر څو نظامیان جنګېدل، چې نظامیانو سقوط وکړه بشار الاسد سقوط وکړه. صحیح ده. دا سړی راغی په هلمند کې په زرګونو بېګناه انسانان شهیدان کړل، کورونه یې بمبار کړه، بالاخره کابل ته راغی، بالاخره له کابل نه لاړه. پاچا صاحب د نه ما پوښتنې درلودې، اسلحه در سره ختمه سوې وه، تیل دې نه و، پیسې دې نه درلودل، کوم تشه وه چې تا نظام پرېښوده، ته به جنګېدلی وې. پاچا صاحب زه مستند اسناد لرم چې سمیع سادات د نظام د هوایي ځواکونو ته وویل چې هر څوک تر تاجکستانه پورې یو پرواز کوي بیرته راځي $4000 زه ورکوم. دغه خپرونه کې له سمیع سادات نه دا پوښتنه ولې نه کېږي چې د افغانستان 46 باله تیاري چېرته لاړلې، چېرته لاړلې او چا وې وړلې؟ ځکه د کابل واک د تا په لاس کې وي، او ته په الوتکه کې لاړلې که په جنګ باندې لاړې. صحیح شو. دویمه خبر ته نه دا و چې ګارنیزون ته زه اول ننوتلی یم، د کابل ګارنیزون ته مستند ما سره دي چې اول زه تللی یم، ما اسلحې راټولې کړي دي. صحیح ده. اسلحې در سره نه وې، ټول پروازونه د افغانستان بیت المال پاچا صاحب دا لاړ. که طالب ستا دښمن وي، طالب خو تا تر غاښو مسله که، طالب خو توپک نه درلوده، تا ورته د $100 میلیارده اسلحې پرېښودلې. دا ټول هغه معماوې دي چې زه بیا داسې هلمند نه راغلم، بیا داسې استخباراتو رئیس ډېر خاین و. زه مستند لرم چې سمیع سادات په طالبانو اسلحې خرڅولې. یو د قل اردو قمندان څنګه د اسلحو تجارت کوي؟ پوه سې؟ هر څه مستند دي. سمیع سادات داسې یو څوک و چې په خپل لیاقت نظام ته نه و تللی، د یو چا په واسطه تللی و. جنگي تجربه یې نه درلودله. جنګ په دې معنا نه چې ته له یو مخې خلک وژنه. که چېرته دی جنګي قمندان و، غښتلی قمندان و، ولې د خپلو سرتېرو ته انګېزه نسو ورکولی؟ پاچا صاحب 4000 5000 تر 10000 کسانو د قل اردو نه دا افغانان دوی چې اسلحه کېښودله، دا یې د دې په خاطر نه کېښودله چې دوی جګړه نه شوی کولی، دوی انګېزه نه درلودله. دوی خپل انګېزه له لاسه ورکړه. جانب مقابل چې تا سره په جګړه کې و، تر تا ځکه غښتلی جنرال چې خپلو سرتېرو ته انګېزه ورکړله. د تا پوج، د تا عسکر تر غاښونو مسلح هغه چاته اسلحه کېښوده. دا تسلیمۍ لفظ زه ځکه نه کاروم چې دا خپل افغان ته زه توهین کوم، تسلیمي نه، خپل افغان ورور ته اسلحه کېښودله، د مرګ ژوبلې مخه ونیول سوله. که چېرته د دغه تښتېدلي جنرال خبره منل شوی وای، څومره خلک به له دواړو خواو نه وژل شوی وای پاچا صاحب. صحیح ده. ښه، زه به پاچا صاحب زرګونه سرتیرې درته وښیم چې ګوډ او مات په افغانستان کې دي، د خوړلو دپاره چې شی نه لري. جناب سمیع سادات صاحب چې دومره لوکس کالي، دومره خطرناکه یخن په امریکا کې اوسي، یو ساعت هغه ته پروتوکول نیول کېږي، لایب خپرونې ته راځي، کوم سرتیرې ته یې کومه روپۍ ورکړې ده؟ دا یې د مهرباني وکړي. د کوم سرتیرې غږ یې اورېدلی، خو هغه ټق چپه چې په ایران کې ده تر اوسه بیچاره هلته د مظلومیت ژوند تېروي.
ولې لکه سمې سادات دقسې ژوند نه لري لکه دی چې لري. دا دواړه طرفه زه درته یادوم پاچا صاحب، که زه یم، که د ما وزیر ده، که زما ولسمشر ده، چې له ما نه ژوند متفاوته وي، دی به د الله په نیز باندې جواب ورکوي. صحیح ده؟ سمې سادات راځي په ټیک ټاک کې، بیا هغه وویل چې مونږ لالا جانه مونږ ماته وخوړه، شکست مو وخوړه. یو جاندار یو چاپړوس ورته راځي، تاسو که سیاسونو دواړه یوه معنا ده. طالب که شکست خوري، دلته بیا طالب په یو هغه باندې نه ما ټولو شکست وخوړه. دا څه معنا؟ بیا د یو جنرال په نوم کتاب لیکل کېږي چې اصلا کتاب لیدونکي نه لري. کومه توره دی کړې؟ کتاب د هغه څوک لیکي چې بهادري ولري. کتاب د هغه څوک ولري چې په خپل هیواد په لاس کې. کتاب د هغه څوک ولري چې د امریکانو له ماتې وروسته دی 5 ورځې کابل وساتي. پاچا صاحب امریکایان په کابل کې موجود و. 15 د اګست د کابل حکومت نظام له دغه تښتېدلو جنرالانو سره فینش سو. لاړه طالب کابل ته ننوته. په دې کې اشرف غني مقصر نه ده، سیاسون مقصر نه دي، یا په میدان کې پاتې سول. اشرف غني خو سرعلا قمندان و، خو دا جګړه خو به یو چا کوله که نه؟ هغه ته دروغ ویل کېدل. دغه خاینانو دغه تښتېدلو جنرالانو په میلیاردونو روپۍ ترې اخیستلې، اما په نتیجه کې هیڅ شی نه. دوی خیالي سرتیري درلودل، خیالي سرتیري. دغه سمې سادات د 10,000 عسکرو خیالي سرتیرو تنخوا په خپل جب کې اچوله. دغسې خلکو نظام مات که. نن راځي امریکا کې ناست ده، اشرف غني ته وایي دا د امریکایانو د ګټو دپاره د کار کوه. پاچا صاحب اشرف غني چې د امریکایانو د ځینې مهم شیونه ما سره دي، زه نه غواړم چې اوس یې ووایم، د اشرف غني په اړه باندې هغه ډېرې ښوونکي دي. اشرف غني د خلکو دوکک ته لاړلې، ته اوس اشرف غني د امریکا د ګټو لپاره هغه کار کوه. سادات صاحب محترم، تا د چا د ګټو دپاره کار کوه؟ اسلحه د چا وه؟ تیل چا درکوه؟ قلی اردو چا درته جوړه کړې وه؟ دریشي د چا وه؟ خو له الف تر یا د امریکانو سپورټ اوس هم امریکانو ته زارۍ کوي. که چېرته ته د امریکانو د ګټو دپاره د کار نه کولی، د هېواد ته ژمن وی، د ولس ملاتړ د سره وی، امریکان چې لاړه کم از کم یوه میاشت مقاومت تا کړی وی، ما د یو غښتلي جنرال په نامه اعزاز درکوه، والله دغسې سلامي مې درته وهله. ته خلک نشي غولولی، د ملت ته دوکه نشي ورکولی. په والله خیانت مو وکړه. دغه تاسو غوندې سپین مخو جنرالانو او سیاسونو جمهوریت تباه کړه. د جمهوریت په ماته کې 10% طالب و، 10% دغه خاینان جنرالانو چې د خیالي عسکرو په نامه یې تنخواوې اخیستلې، 10% د اداري فساد و، 10% د نور مردارخوریانې وې چې کولې. تاسو پاچا صاحب مستند دي دا چې د ملي اردو عسکر په بیسونو کې د زخمونو د لاسه وژل کېده تیاري نه وې ورته، خو درزاب نه د عیشانو ته تیاري وې. د دوی د تیښتې دپاره تاجکستان ازبکستان ته تیاري وې. درېدلی به په کابل کې به دې ویلي وو چې زه نه طالب ته تسلیمیږم نه ماتېږم، دغه مې واسطه او دومره قطاعات دي را سره، طالب کابل ته نه پرېږدم. خو لاړلې وروره ګله سپین ږیری دی همداسې ټکې تنها پرېښوده. نن ټول قصور نه عبدالله مقصر ده، نه کرزی، نه بل، ټول هر څه په اشرف غني وراچول کېږي. دغسې کار چې دغه تښتېدلو جنرالانو له غني سره وکړه، همدغسې کار د نجیب جنرالانو له نجیب سره وکړه. د کابل نه میدان وینه راتاو که دغه دوستم د نجیب جنرالو، دغه جنرال مالک د جنرالو، دغه سلګونه د نظام، دوی ټولو دغسې کار له نجیب سره وکړه. نن مقصر هغه ده، همدغسې دا به تاریخ لیکي. راځئ حقایق ووایو، شکست مو خوړه، په هر سیستم کې تاسو ناکام وئ. طالبان تر تاسو غښتلي ځکه وو چې نه د ناټو حمایت ورسره، نه د ایسافو، نه یې هوایي ځواک درلوده، نه یې ټانک درلوده، نه یې تیاره. په ټوپکو باندې راغی، کابل ته ننوته، ته هر څه ورته پرېښوده. د دغه جناب د دغه سمې سادات پاچا صاحب د الله په ذات قسم پتلون او ټوپک یې له ما سره دي. دی څنګه په کومو سترګو راځي؟ دی څنګه د ملت ته مخامخ کېږي؟ دی څنګه د جګړې خبره کوي؟
طالب له ډېرو مشکلاتو سره زر وارې په دوی ښه ده. د ماسر په امن، مال مې په امن، عزت مې په امن، لارې خلاصې، بیا رغونه روانه ده. ستونزې او مشکلات چې ستا هغه زه ورته وایم ځکه زه یې منم. ته چې منې نه ته څنګه د مشکلاتو خبره ورته کوې؟ ته له اروپا نه د امریکا مرسته غواړې راځې په افغانستان باندې، بیا غواړې چې دلته د وینو سیلابونه روان کړې، بیا دلته چکچکیان ورته وایي ته د یو فاتح په صفت اولنی جنرال په والله که 200 جنرال هم سمې سادات راسي ځکه دی په چوشاک غټ سوی ده. دې سختۍ نه دي لیدلې. متقي صاحب خبرې چې یاره دا مهاجر دلته پراته دي او پاکستان موږ ته ډېر موږ سره کومک کړی دی. پاکستان کوم کومک کړی؟ پاکستان خو موږ تباه او برباد. زه درته وایم چې پاکستان موږ سره څه کومک کړی دی. د افغانانو سترګو ته به خاورې نه اچوو. ښه، پاکستان زما شټینګر وړي دي، پاکستان زما 4,000 چاینه ټانګه کباړ کړي دي، 600 باله تیارې کباړ کړي دي، افغانستان په کنډواله بدل کړی، د جهاد ثمره او د جهاد ټول انعامات ځان ته کش کړي، زما په پیسو یې موټروې جوړه کړې، حتی زمونږ خیمې او بړستنې یې وهلي دي، امې په امریکا وهلو، امې په خپله په افغانانو وهلو. کومه خبره، کوم ښه دغه ښه یې کړي چې زما د میوو واخسي لار بنده کړي، چې زما د سبزیو واخسي لار بنده کړي. په هر رقم زیان چې رسولی سي پاکستان مخکې هم رسولی، اوس هم رسوي. کوم کس چې د دوی نه ده خوښ سوی، د دوی د پالیسۍ معمولي طبقه هغه یې په خپل ملک کې هم وژلي، په افغانستان کې هم وژلي دي. زه شخصا چې هر نوم څوک راکوي را دې کړي، خو متاسفانه د دغه خبرو جواب به ما ډېر ښه ورکړی و. اوس یې ځکه نه ورکوم چې وایي ستا په وجه باندې اړیکې خرابې سوې، پرېږده چې دوی اړیکې جوړې کړي، چې دا اړیکې څه وخت جوړېږي. زما په خاوره بمبار، زما ولس وژل، دلته د مهاجر کلمه ځکه د پاچا صاحب محترم له یو ولایته چې بل ولایت ته کډه میسي وایي دا له ننګرهاره مهاجر سه، مهاجر خو نه ورته ننګرهاره راغلی، دغه د مهاجر کلمه کډوال ورته ویل کېږي. آفرین. نو پاچا صاحب په خوست کې چې کله بمبار وسو 42 کسان شهیدان سو، لاړم د هر یو جنازه مې په خپله کړې ده. هر شهید ته ما 1 لک روپۍ وړي، دا د ما د پلار پیسې نه وې، نه ما خپله وړي، خو چې چا را لېږلي هلته مې ورته وړي، دوی ته مې وکړم. قسم خدای تر ننه پورې راته دعاوې کوي. داسې بمبار کړي چې د شپې 3 بجې مسافر کور ته رسېدلی ده، 4 بجې بم پرې لوېدلی، په شهادت رسېدلی ده سره له بچیانو. همدقسې اوس هم سوي دي. خو هغه نیکۍ د پاکستان د ماته څوک وښیي، ما سره یې نیکي نه ده کړې. زه په خپله خاوره پروت وم، زما په سر یې دښتې آبادې کړي، ما په بټۍ کې کار کو، ما خښتې وهلې، ما هر څه چې کول هغه ما خپله خالته یې کړې. نو دغه که د دوی نیکي وي چې زموږ شټینګر یې خوړلي دي، بالکل بیا خو ډېرې نیکۍ کړي، باید د احسان فراموشي ونه کړو. نو هدف مو دا ده چې د افغانستان خلک واښه نه خوري. مونږ که په هره لار راتاو سو، خو چې مستقیم په دا سترګو باندې ونه وهې، والله که څوک در سره ومني. د اطلاعات او فرهنګ وزیر خیرالله خیرخوا صاحب ویډیو ما ولیدل، اوس مې پوسټ هم کړه. هره مور دې دغسې زوی راوړي، واقعا د یو افغان، د یو رښتینې مسلمان نمایندګي وکړه. هغه خبرې یې وکړلې کوم چې پاچا صاحب زما ستا د هر افغان هیله وه. وایي داسې پوسکنده یې درته وایم، په دا څو مزایلو دې مه نازېږه، حالت دې د درک وړ ده. نو دغه خبرې دې وکړه. مننه. بالکل مومن صاحب هر ساعت دا سوال هم غورځېږي چې موږ په بن لادن باندې چاره به موږ ته داسې بې احترامي نه لرو چې په هغې باندې د نظام دغه کومه د منځه وړم، او اوس زما دومره کسان شهید